الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین 93 نمبر باب شروع. بابو پبارد دی کی چی د علم زینو تا د عبادت زینو تا په آرام سره او وقار سره راتک دا سنت عمل دی او پکار دی. په دې باب کې دویم نمبر حدیث ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. يقينا دا عبد الله رضي الله عنه دا نبي صلى الله عليه وسلم سرا دا عرفي په ورځ باندې واپس کېدو، یعنی دا عرفینا مزدلفی ته دوی را روانو. عرفی مقام دا د مکی مکرمه تقریبا 2 کیلومتره ده لري ده، او د مینا نه د 10 کیلومتره او د مزدلفین 6 کیلومتره. د عرفه او د مزدلفی په منځ کې تقریبا 6 کیلومتره ده لار ده. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه وروسته د اسونو وهل او د هغوی اوازونه او هغوی دغه شانته راټل، دا اوازونه نبی صلی الله علیه وسلم دا واورېده. د اوښانو یعنی مالکان خلق لګیا دي د اوښانو ته غوسه کېږي، هغه وی او هغې ته اوازونه کوي او عجلت او تلوار کې په خپل سورلیو باندې او په خپل وخانو باندې او شروع کړی دی. هر سړی کوشش کوي چې هغه زر هغه مزدلفي مقام ته ځان ورسوي. فاشار بصوته الیهم. نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل چابک باندې هغه صحابه کرامو ته اشاره وکړه. وقال ورته ویل یا ایها الناس. دا اشاره نبی صلی الله علیه وسلم دا غوی توجه د پاره وکړه چې غوی متوجه شي. به وته یا ایها الناس، اے خلکو، علیکم بالسکینه، پتاسو باندې آرام لازم دی. علیکم بالسکینه معنی الزموا السکینه، پتاسو باندې آرام لازم دی، ځان باندې آرام راولي او په قلاره تکوي. فإن البر ليس بالإيضاع، یقینا نیک عمل او نیکی دا نه ده پس سره بالإيضاع په تیزوالي سره. چې سړی منډې وای نو دا نیکی ده، نیک عمل ته سړی منډې وای دا نیکی ده، او ځان باندې آرام دا نه راولي او په آرام سره او په تسلی سره تګ نه کوي. نو د الله پیغمبر ته دا نیکی نه ده، نیکی د آرام سره ده، نیکی په قلاروالي سره است اندامونه استازلو دا دغه شان آرام وي. نو په دې حدیث کې فائدہ ده زموږ استاد لپاره چې عباداتو کې او دغه شانته د علم په ځایونو کې په خپل مرور او په خپل تک کې تنظیم رامنځته کول، وقار او په قلارواله او سکونت دا رامنځته کول. دې سره یو کار دغه شانته کول پکار دی. مخکې تیر شو مانزه د سره راځي باید په آرام سره شي. نبی اسلام تو ویل چې مونږ کله ودرېږي نو تاسو د مانزه طرف ته په منډو سره مرازي. واتوها وانتم تمشون وعليكم السکینه، تاسو د منځونو د عبادتونو زینو ته په آرام سره راشي او ځان کې سکون راولي. او فائدې د آرام هم دادي، سړی په آرام سره مانځه ته راشي، د علم ځای ته راشي، عامه زندگی کې سړی وقار نه کار واخلي، سکونت نه کار واخلي. نو دې سړی دغه شانته هغه زړه به کنټرولي، په زړه باندې به دغه شانته هغه څادر د هغه د تثبت ور باندې خوري، د دې به کارونه دا به ټیک وي. دا یعنی که عجلت او تلوار نه کار وانخلي
او په آرام باندې او سکون باندې وقار باندې خپل کارونه کوي عبادت کوي دغه شان د خپل علم په آرام سره حاصلې نو دې سړی به د هر کار دا به د تاثیر نه ډکی او دا به د خسته خسته فائدو نه ډکی او په ځل باندې به آرام او تثبت او کلکواله دا به ور باندې پروت وي بل فائدہ به کې دا ده چې د آرام د وجه نه دغه شان د سړی مونږ خسته کیږي مونږ کې خشوع راځي یعنی له تعلق د الله سره ډیر خو دا په سکون او په وقار باندې راشه او توجه سره راشي نو ستاسو د مانځ کې دغه شان ته خشوع پیدا کیږي هغه انسان زړه دغه تعلق الله طرف ته متوجي دغه تعلق د آخرت طرف ته متوجي په مونږ کې دغه شان ته مزه او خاص دا پیدا کیږي مدارج السالکین کې ابن قیم ولا ذکر کړی دي و کله چې یو بنده باندې آرام دور باندې راشي یعنی زندگی د آرام شروع کړه کی آرام وي وقار وي نو ودا سره چې د استقامه دا سره به خپل کار کې مضبوطی دا به مضبوطی به خپل کار کې وصلحت احواله وصلح باله ټول حالات به ډیر برابر وي د زندگی چې څومره کارونه هغه ټول به دغه شانته هغه په خیسته طریقې سره دا به سر ته رسیږي واذا ترحلت عنه السكينه او کله چې یو چانه په دې ژوندۍ کې عبادتو کې د علم حاصلولو کې وقار سکون دینه کار وانخلو دا ته لاړش هر شی به وقار کوي هر شی په تیزی سره کوي نو ترحل عنه السرور والامن والراحه وطيب العيش و دې سړي نه بدغه شانته خوشحالي به ژوند لاړش امن اطمینان دا به ژوند لاړش دغه شانته دمه او راحت دا به ژوند لاړش د ژوند چې کومه مزه ده او کوم خایسته دا به دې سړي د ژوند لاړش نو دا یا ساتي مؤمنانو به یو بنده باندې عظیم نعمت چې الله یې غیله ورکی دا چي ده و تنزل السکینه علیه و چې الله تعالی په دې باندې سکون راولي وقار الله تعالی په کې واچي ژوندۍ کې آرام پروت وي ژوندۍ کې آرامتیا وي کوم کار چې کوي په آرام باندې کوي وقار باندې کوي هغه کار ته سوچ وي فکر وي نو دا عظیم نعمت چې الله تعالی چلو کې الله دې موږ تاسو لراکي ومن اعظم اسباب الرضا عنه وکڅوک دا غواړي چې دا وقار وګټي سکون وګټي نو عظیم لاره او عظیم سبب د دې د غټلو د پاره او راوستلو د پاره دا وې د الله تعالی نه راضي کېدل دي په هر شي باندې الله نه راضي کنه بازار ته زما او نن مې دونه کارونه دي سحر را پاجه کې دومره کارونه دي یعنی الله شته کنه بس الله چې ما څه مقدر کړی زه تجارت ته وزم الله چې ما څه مقدر کړی هغه الله ما ته راکړي ولې تلوار وکم ولې زندگی به آرام کم ولې چاته غوسه وکم بس چې رات الله لیکلی اق شان د زما زندگی هغه پروګرام اق شان رواني واقعا خبر استا په زندگی کې هر کار په آرام سره کې او وقار سره به کې او بل فائدہ به کې علما دا ذکر کړی دا و هغه څوک چې هغه حج کوي د حج احکام کوي په دې کې دغه شان آرام لازم دی په دې کې سکون لازم دی ولی و سکه چې سکون چا کې راشي د حج په موسم کې د عبادت په موسم کې نو دا معنی دا د دې سړي کې عاجزیم ډیره زیاته ده او په دې سړي کې قناعت رب العالمین نم ډیر زیات دی او دې سړي شهوات د دنیا او دغه شاده د نفس د ټوله پریخي دي نه چا کې چې وقاري او چا په زندگی کې دغه شان د سکونی آرامي ته پوښه دې سړي کې تعاجزیم ډیره ده او په دې سړي کې دغه شان د قناعت رب العالمین په تقدیر باندې ډیر دی په خپل برخه باندې او دې سړي دغه شان ته خواهشات هم گزار کړی دي هغه دنیا دي او هغه نفسي خواهشات دي او دغه شان ته چا کې چې آرام وي چا کې چې دغه شان ته وقار وي دا علامه دغه شان ته د رب العالمین په تقدیر باندې رضا کېدل ده ته پوهې دا سړی د الله تعالی په تقدیر باندې خوشاله دی کله او تلک جون لیکل او کډیر لیکل دي کله او د پوجات کې لګ کډ لیکل او کډیر لیکل خته پوښي د سړی سړی دغه شان د رب العالمین په تقدیر باندې رضایت ده یو علامه ده او نه ده چې کوم سړی کې وقار او سکون پکې رب العالمین دې دا خاصه صفات او نور خاصه صفات الله موږ تاسو کرا ولي څومره چې هغه صفات دي چې الله او د رسول